سه پروژه زیربنایی به ارزش 24 میلیون افغانی در شهر غزنی افتتاح شد. ریاست شاروالی غزنی با همکاری مالی مؤسسه یونبس سه پروژه زیربنایی به ارزش مجموعی 24 میلیون افغانی را در نواحی اول و پنجم این شهر به بهره برداری سپرده است. به گفته مسئولان شاروالی غزنی، این پروژه ها شامل ساخت سه سرک می باشد که روزانه در هر پروژه 100 تن مصرف کار بودند. په مجموع کې درې پروژې وي، دوه پروژې د خشک په سیمه کې وي، یوه پروژه زموږ تصفیه په واقعي د پشناباد په سیمه کې وه، درې سره پروژې تقریبا 40 میلیونه افغانۍ په دې باندې مصرف راغی. مالي لګښت د یونبس موسسې لخوا ورکړل شو او نظارت او ترتیب او ارزیابي د شاروالی لخوا وه. درې سره پروژې په مجموع کې 1800 متر تقریبا سړک و. باشندگان محل از تطبیق این پروژه ها استقبال کردند. میگویند که در گذشته به دلیل وضعیت خراب این سرک ها با چالش های جدی در رفت و آمد روبرو بودند. مخکې خو دلته دا سرک خام ولو، دلته به اوبه ولاړې وې، خټې به وې، واورې به پرتې وې، دغه د سرک اوبه یې وې خواته نه وتې. موږ به ډېر په تکلیف وو دا ټول کلیوال. اوس چې دا سرک موږ ته پوخ شو، موږ ډېر خوشحاله یو، له موسسې چې منندوی یو، له ښاروال صاحب چې یو، حتی موږ دا ټول کلیوال د دې غوښتونکي اوسو موږ ته نور هم داسې خدمت وشي. نو دا پروژه ته له حده زیات خوشحاله یو. پښتوناباد یوه داسې سیمه ده چې تقریبا 80% خلک مثلا مهاجر دي، یتیمان دي، کونډې دي، بېوزله خلک دي، له ولسوالي او جنګو چې دې راغلي وو. نو دې پروژه ته بیخي له حده زیات خوشحاله وو. تقریبا 100 کارګر دي موږ د کلي ځوانان چې یا به ایران ته تلو یا پاکستان ته تلو په دې پروژه کې په کار ولو. این در حالی است که چند قبل نیز سه پروژه سرکسازی در نواحی چهارم و ششم این ولایت به ارزش 24 میلیون افغانی افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.